السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ د قدر وړ لیدونکو نن ورځ موږ ستاسو لپاره یوه ډیره زبردسته یوه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د سټار لینک انټرنیټ په اړه ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې سټار لینک انټرنیټ څه ته وایي، څومره مصرف کیږي، څنګه فعال کیږي. انشاءالله د ویډیو په پای کې عملي طریقه هم درته ښایم د فعال کولو په عملي ډول ټوله مرحله تاسو ته ښایم. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. انشاءالله د همدې شبکې د همدې انټرنیټ بشپړ معلوماتو به تاسو پوه شئ. ښه، اوس فراشو لومړی سټار لینک انټرنیټ ته. سټار لینک انټرنیټ چې دی څه ته ویل کیږي مثال یا څنګه فعال کیږي. دغه انټرنیټ چې دی ملګرو دا په اتومات ډول کار کوي، یعنې اتومات ډول د سټلایټ سپوږمکۍ سره کار کوي. د نه کوم سیم کارت ته اړتیا لري چې ستاسو په موبایل کې د کوم سیم کارت واوسي یا د هره شبکې سیم کارت چې وي، که د اټوما سیم کارت وي، سلام، روشن، افغان مسیم یا اتصالات یا په نورو هیوادونو کې هم د مربوطو شبکو سیم کارتونه یا کوم وای فای ته اړتیا لري چې تاسو د وای فای سره دلته فزیکي ډول کنیکټ شي. هیڅ اړتیا نشته. دا په اتومات ډول د سپوږمکۍ سره کار کوي. دا که هر ډول سیمه وي، په افغانستان کې ډېرې داسې سیمې شته، غرایزې سیمې یا مثال داسې د شبکې څخه لرې سیمې چې پکې هیڅ سیم کارت شبکه کار نه کوي. دغسې په نورو هیوادونو کې به هم وي، پاکستان کې بعض ځایونو کې. نو دا ډېر یو ګټور انټرنیټ دی په داسې ځایونو کې. یعنې تاسو که په داسې یوه سیمه یوه ساحه کې اوسیږئ چې هلته انټرنیټ کار نه کوي یا د سیم کارتونو انټرنیټ یا کوم وای فای ته لاسرسی نه لرئ، نو دا سټار لینک انټرنیټ چې دی دا بیا په اتومات ډول که غرایزه منطقه وي، که دښته وي، که ځنګل وي، په هر ځای کې دا کار کولی شي. یو ډیر قوي انټرنیټ، یو ډیر زبردسته طریقه ده. نو اکثره خلک له همدې انټرنیټ څخه په هغه سیمو کې استفاده کوي چې چیرته د سیم کارتونو یا مثال وای فای ته لاسرسی نه لري د همدې انټرنیټ ته. نو دا بیا یوه ډیره غوره طریقه ده. یعنې چې هر ډول سیمه وي، اړتیا نشته که حال د کوم مثال فزیکي ډول کومه دستګاه وي، انتنونه لګېدلې وي که نه وي، خو ستاسو انټرنیټ پرې کار کوي. یعنې بیخي داسې ساحه چې پکې بیخي انټرنیټ وي نه، بیخي مثال موبایل عادي سیګنل هم نه ښیي، نو انشاءالله همدا به کار کوي ښه په چټکۍ سره انټرنیټ. ښه، اوس به په همدې هم رڼا واچوو چې دا څنګه موږ فعال کولی شو. که خامخا اړتیا پیدا شوه زموږ په هیواد کې یا په کومه سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي یا کوم په داسې سیمه کې موږ اوسیږو چې هلته د انټرنیټ هیڅ طریقه نه جوړیږي، نو څنګه به دا سټار لینک انټرنیټ فعال کولی شو. ښه، لومړی خو به ملګرو تاسو د همدغه لکه څنګه چې تاسو به د تلویزیون تولۍ لیدلې وي، کاسې د ډیش همدا ډول کاسه لري، تاسو به همدا پیدا کوئ، همدا خرڅیږي. همدا په افغانستان کې هم امکان د ولري چې پیدا شي، او په خارج ملکونو کې شته، یا په اماراتو کې، عربي ملکونو کې، همداسې په اروپایي ملکونو کې، امریکا د هیوادونو په ټولو کې همدغه کوم انتن چې دی، همدغه کوم سیستم چې دی پیدا کیږي. دغه انتن په دې ډول دی، زه به تاسو ته همدا هم وښیم. دا انتن تاسو دلته وګورئ. ښه، په همدې ډول انتن لري، داسې یو پکټ کې باندې همدا خرڅیږي. د امازون د لارې هم تاسو په بعضو هیوادونو کې ډیلیوري کولی شئ، اخیستلی شئ، او په فزیکي ډول یې هم په دوکانونو کې اخیستلی شئ، خرڅیږي. اوس دغه څومره قیمت لري، اوس بیا په قیمت باندې هم وغږیږو چې آیا دا هر څوک اخیستلی شي، د هر شي د واس کار دی او که نه دی. خو دې به هم بیا رڼا واچوو چې مثال دا څومره مصرف کوي په میاشت کې. ښه، همدغه چې دی ملګرو تقریبا په هیواد پورې هم فرق لري، لوکیشن پورې هم فرق لري، مثال په ریټ او نرخ پورې هم فرق لري. د بعضې ساحو تقریبا تر 200 نه تر 1000 ډالرو پورې قیمت لرلی شي. په بعضې سیمو کې، په بعضو هیوادونو کې تقریبا 200 ډالر قیمت هم امکان دولی چې ولري. په بعضې اکثره کوم نورمال ریټ چې دی 1500 ډالر، خو جیګ ریټ چې دی 1000 ډالر. یعنې داسې فرض کړئ که تاسو دغه کوم سیستم چې افغانستان ته راوړئ، مثال په افغانستان کې تاسو دې ته لاسرسی پیدا کوئ، تقریبا که 1000 هم نه وي 700 شپږ سوه
تر 800 ډالر پورې مصرف فقط په دې انتن په دې وسایلو باندې شي، په د فزیکي شیانو باندې همدومره مصرف په دې کېږي چې فقط د وسایل مثال د توکي تاسو فایده کوئ، د انتن مثال د کومې راوټرې د همدې لپاره مثال کوم شیان لګیږي، د کوم پکټ چې دی مکمل پکټ کې د ټولو وسایل کې وي. دا تاسو د ویني په د عکسونو کې په همدې ډول په دې پکټ کې یو انتن دی لکه څنګه چې ټي وي که ساده تلویزیون همدا ډول یو راوټر دی، یو انتن دی او بل مثال د هغه راوټر او د انتن د وصل کولو کیبل دی، سټینډ دی، په ساده ژبه کې وایو موږ هغه کومې پښې چې مثال د کوم انتن په دې باندې درېږي مثال په همدې باندې تکیه کېږي. اوس به په دې هم رڼا واچوو چې دا به د میاشتې څومره مصرف کړي. مثال انتن مو هم پیدا کړو 600 یا 1500 ډالر مو په دې هم مصرف کړل، دا مو هم مثال پیدا کړ. یا په افغانستان کې یا د نورو خارج هیوادونو څخه مثال راوغوښته، نن سبا خو ډلیوري خدمات هم پیاوړي دي، انشاءالله زر رسیږي، پیدا کولی شئ. دا مو هم پیدا کړ. اوس به دا مثال زموږ څخه د میاشتې مصرف څومره کړي، ټول سیستم فعال شو. د مصرف په څومره کې د مصرف په مثال په کومه طریقه به د پیسې زموږ څخه کټ کېږي، آیا کوم بانک ته به ځو، کوم مثال چاته به پیسې نغد کوم ځای کې داخله و، څنګه به دا سیستم مخته ورو، په دې هم رڼا اچوم. ملګرو ډېر خلک یایي، تاسو به د ډېرو خلکو اوازې په نیټ کې هم لیدلې وي چې دا د میاشتې 100 ډالر یا 120 ډالر کټ کوي. په دې کې خپل سیټینګ شته، هلته سیټینګ لري، پاکې تاسو خپل ارډر ورکوی شئ. 10 ډالرو هم پلی کېږي، د 50 ډالرو هم پلی کېږي. هلته تاسو ته بیا نیټ تیر کوي، مثال محدود نیټ یا 10 جی بي یا 50 جی بي. خو یوه خبره شته، په بعضې هیوادونو کې لږ محدودیت شته، لکه افغانستان یا مثال داسې نوره پاکستان دې لپاره لکه چې داسې هر ډول مثال کومې باکسي چې دي، کوم پکیجونه چې دي هغه اویلیبل نه وي، لکه 10 جی بي یا مثال 15 جی بي یا 10 جی بي یا 60 جی بي. کیدای شي هغه داسې یو محدود انټرنیټ ولري چې مثال د یوې میاشتې لپاره یا 15 ډالر یا 100 ډالر. خو تاسو ته زه دا اطمینان درکوم چې د 100 ډالرو څخه بیا په افغانستان کې هم قیمت لوړ نه وي د انټرنیټ میاشتني لګښت. دا بیا بیخي چټک انټرنیټ دی، تیز انټرنیټ دی، آسان هم دی. خو یو فقط اواز سره کې په دې وسایلو مصرف شي، او بل مثال د همدې عیارول دی. عیارول یې هم دومره رټ نه دی، سره بلد کېدلی شئ. فقط لکه څنګه چې تاسو ډیش ټي وي کسه برابروئ، لږ تخنیک ته اړتیا لري. خو هغه طریقه هم زه د ویډیو په پای کې تاسو ته ښایم انشاءالله. تاسو چې په هر ځای کې دا برابروئ انشاءالله بیا به کومه ستونزه نه وي. ښه، اوس د همدې خبرې ته راګرځو، له همدې څخه علاوه چې مثال کله چې دا موږ فعال هم کو، دا پیدا هم کو، د پیسې به بیا مثال چې کله موږ په دې کې نیټ فعال کوو، د پیسې به زموږ څخه څنګه کټ کېږي. ډېر میتودونه لري. دغه تر ټولو په اول بیا راشم افغانستان میتود ته، تر ټولو اسانه طریقه یې اکثره ملګري ډیبټ کارت لري، انټرنیشنل کارت، د همدې نه هم پیسې کټ کوي. او بل که د تاسو نه لرئ، د آیفون موبایل نه هم پیسې کټ کولی شي. آیفون موبایل که تاسو ولرئ، آیفون موبایل ته پیسې لګول کېږي، د هغه نه هم همدا فعال کېدلی شي. په همدې اړه ما مخکې یوه ویډیو جوړه کړې وه څه موده مخکې، مثال چې څنګه خپل د آیفون موبایل ایپل آی ډي ته ډالر لیږلی شو. هغه ویډیو به ما هم تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی وي، تاسو یې کتلی شئ. نو تاسو په هغه طریقه بیا خپل آیفون موبایل ته ایپل آی ډي ته ډالر لګولی شئ. طریقه شته. د هغه نه تاسو بیا مثال همدا انټرنیټ فعال کولی شئ. ستاسو د ایپل آی ډي نه بیا پیسې کټ کېږي. او که دې ته هم لاسرسی نه لرئ، د پیپال اکاونټ که ولرئ، د پیپال اکاونټ نه هم پیسې کټ کېږي. بعضې نوره میتودونه هم شته، خو هغه بیا په هیوادونو پورې فرق لري. خو تر ټولو عادي خبره یې د ایپل آی ډي د آیفون موبایل. اکثره ملګري په افغانستان او پاکستان کې آیفون موبایل ته لاسرسی لري. اوس به همدې پوښتنې ته هم راوګرځو. ډېرو سره به همدا پوښتنه هم وي چې آیا د دې سیستم نه فقط یو ډیوایس، یو موبایل یا یو کمپیوټر کار کوي، که مثال لکه څنګه چې د عادي وای فای نه په سلهاوو په لساوو کنیکټ کېدلی شي. اوس به همدې مسلې ته هم راشو. نو ملګرو هېڅ تشویش خبره نه ده. لکه څنګه چې د عادي وای فای سره مثال تاسو 100 50 10 تنې موبایل ډیوایسونه کنیکټ کوئ، د همدې سره هم کنیکټ کېږي.
نو په دې کې دا خوبي هم شته که څوک مثال په یوازې ډول همدې ته مخه نه ویني چې همدا ډیوایس واخلي یا همدا انټرنیټ عیار کړي نو تاسو کړای شئ چې په څو کسانو مثال همدا واخلئ په ګډه له همدې څخه استفاده وکړئ هیڅ نه به مثال په دې ډیوایسونو نه مصرف په تاسو نه راشي او نه به مثال د میاشتو لکه په عادي ډول چې تاسو وای فای استعمالوئ په همدې ډول به تاسو عادي مصرف کیږي نو قدرمنو لیدونکو فکر نه کوم چې داسې خاص پوښتنې پاتې وي انشاءالله سهار به خلاص شوی وي خرابه شو اوس عملی برخې ته چې مثال څنګه کولی شو چې دا اوس بستا مثال عیار یې کو مکمل مرحله په مرحله طریقه درته ښایم تاسو فقط ویډیو تر پایه وګورئ او د سکیپ هڅه مه کوئ ښه نو زه به اوس راشم مثال هغه پکټ ته هغه کوم بستا سیټ چې په دې کارتن کې ځای په ځای شوی وي نو مخکې دی چې هغه کارتن راواخلو تاسو ته به زه هغه سیټلایټ هم وښیم د همدې سره د کوم سټارلینک انټرنیټ کسا چې دا یا کوم انتن چې دی هغه د همدې سره وصل کیږي د همدې سیټلایټ سپوږمکۍ سره کار کوي ښه اوس پرې راشو مثال همدغې عملي برخې ته تاسو چې کله دا کارتن را خلاص کړئ په همدې کې د ټول سیټ ځای په ځای شوی وي انتن همدا ډول د تختې په ډول شکل لري دا به تاسو راواخلئ د نه علاوه دغه بیا سټینډ دی چې په کوم باندې د انتن تکیه کیږي په همدې باندې تکیه کوي ښه دلته به تاسو دغه کوم یو فیکس چې دی د کوم دا به تاسو را خلاص کړئ دې ته به تاسو سټینډ ولګوئ دا زه را کاږم او دلته موږ کوم د سټینډ چې دی همدا لګوو همدې ځای ته دا کیبل هم دی چې همدې سره کوم راوټر چې دی دې سره کنیکټ کیږي په همدې باندې په همدې کې راوټر هم موجود وي بیا هم خبره تکراروم په همدې سیټ کې کارتن کې همدې فورټ لري دلته په دې ځای کې د فورټ ته به تاسو هغه کیبل واچوئ بیا به تاسو دلته د سټینډ په همدې ډول ولګوئ په همدې ډول لږ به تاسو داسې زور ورکړئ دا به کنیکټ شي ښه بیا به تاسو همدا پښه هم د سټینډ ته ولګوئ په همدې باندې تکیه کیږي همدې څخه وروسته کله چې دې مرحلې ته تاسو راورسېدئ بیا به تاسو مثال دا لږ داسې تکیه کوئ د انتن دا به تاسو د ټي وي په رقم په لاس باندې خوځوئ نه کله مو چې دا تکیه کړه بیا به تاسو راشئ د کیبل چې دی دا به د راوټر سره وصل کړئ چارج ته به واچوئ راوټر ته به برق هم واچوئ او د کوم کیبل چې د انتن څخه راغلی دی همدا به هم د همدې راوټر ته وصل کړئ او بل دویم کیبل دا د چارجر کیبل به هم تاسو بیا همدې ته وصل کړئ دا د چارج کیبل دی نو قدرمنو لیدونکو کله چې تر همدې ځایه راورسېدی چې انتن مو عیار که برابر که او د انتن کیبل مو راوټر ته هم وچو راوټر ته مو برق هم وچو راوټر مو فعال که تاسو بیا 15 یا 10 دقیقې انتن پرېږدئ د تلویزیون کاسې رقم دا تاسو ګرځولی نشئ چې مثال یو خوا دې خوا یې تاو کړئ هلته سیګنل برابر شي دا خپله سیګنل اتومات ډول برابروي دا خپله تاویږي په اتومات ډول یو اتوماتیک سیستم لري تقریبا 10 دقیقې یا 15 دقیقې وخت نیسي اوس پوښتنه همدا هم پیدا کیږي چې څنګه به موږ ته بیا معلومات کیږي چې مثال اوس انتن عیار شوی دی که عیار شوی نه دی دا بیا ځان ته د موبایل اپلیکیشن هم لري ویب سایټ هم لري په همدې کې اکاونټ جوړیږي هلته تاسو بیا چیک کوای شئ خپل کنیکټ لیکي انلاین لیکي نو دا ډېر ملګري به وایي لوکیشن دا خپله اتومات لوکیشن هم پیدا کوي یعنې په کوم ځای کې چې تاسو دا عیاروئ په کوم ځای نه ولګېږي هلته دی خپل لوکیشن پیدا کوي که افغانستان وي افغانستان لوکیشن پیدا کوي که پاکستان وي پاکستان که جرمني وي بل ځای وي د بل ځای لوکیشن پیدا کوي هماغه ځای کې کله مو چې دا کار وکړه مثال انتن به تاسو خپل کلار پرېږدئ 15 دقیقې خپله مثال دغه سیګنل پیدا کوي د سټلایټ سپوږمکۍ سره کنیکټ کیږي بیا به تاسو راشئ ویب سایټ ته بیا اپلیکیشن ته یا ویب سایټ ته خو اول به تاسو اکاونټ په ویب سایټ کې جوړوئ بیا به تاسو یو اکاونټ جوړوئ اکاونټ مو چې کله جوړ کړو اکاونټ طریقه هم اوس ته ښایم بیا هلته په دې کې خپله یو کاغذ دی په دې ډبي نه خپله یو کوډ دی د وای فای کوډ هم وي یو ځانګړی کوډ هم وي هغه کوډ په اساس به تاسو خپل اکاونټ د همدې انتن سره کنیکټ کوئ نو بیا به ستاسو انټرنیټ کار کوي لومړی به بیا تاسو اوس اکاونټ جوړ کړئ بیا مو کله چې اکاونټ جوړ کړو تاسو مثال ته خپل کوډ دی به داخل کړئ ستاسو انتن سره به موبایل کنیکټ شي
تاسو په موبایل کې همدا هم ښیي چې انتن برابر دی، نیټ کار کوي که نیټ دی نه دی کنیکټ، هر څه به ښایي. ښه اوس راځم تاسو ته هغه ویب سایټ ښایم. ښه دلته به تاسو راشئ ولیکئ سټار لینک، یا به د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې لینک وي فاوې کلیک وکړئ. په همدې ځای کې به تاسو بیا لوکیشن انتخاب کړئ چې په کوم ځای کې تاسو اوسیږئ. کله مو چې په لینک کلیک وکړه اول په سټار لینک په ویب سایټ کې سرچ کړئ، یا اپلیکیشن کوي په اپلیکیشن کې هم طریقه ته کوي، خو ښه خبره دغه ده چې اکاونټ په ویب سایټ کې جوړ کړئ. دغه ویب سایټ په هر ځای کې سرچ کیږي، په افغانستان کې هم سرچ کیږي، پاکستان کې هم، په نورو هیوادونو کې خو کیږي. کله مې چې دلته مثال تاسو به ولیکئ، زه خو دلته اوس یونایټډ کینګډم لیکم، تاسو به دلته افغانستان ولیکئ، یا به مثال پاکستان چې په هر ځای کې وي، که ایران وي ایران، چې هر هیواد وي، که عراق وي. اما چې کله ولیکه بیا به تاسو په آرډر ناو باندې کلیک وکړئ. دا به مثال داخل شي، د امر به ورکړل شي، یا نه وروسته بیا مثال د اکاونټ جوړولو مرحلې ته داخلېږو اتومات ډول. ښه کله چې په آرډر باندې کلیک وشو دلته فاست درې ټکي نه به کلیک وکړئ، ساین ان به کوئ. کله مو چې ساین ان که دلته به تاسو راشئ په اکټیویټ یور سټارټ لینک، په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو ستاسو ته د اکاونټ مرحله راخلاصیږي. دلته لومړی دلته یو ځانګړی کوډ غواړي، دلته یو ایمیل غواړي، په دې ځای کې تاسو دلته وینئ. نو ملګرو دلته د لومړی خانه چې ده په دې کې ستاسو په د کوم سیټ چې دی مکمل د کارتانو په دې کې یو کوډ شته، هغه کوډ به راواخلئ تاسو به دلته واچوئ د لومړۍ خانه کې. دلته به بیا تاسو یو هغه ایمیل ادرس ورکړئ چې ستاسو سره فعال وي، دا ستاسو اکاونټ شه. کله مو چې مثال هغه ځانګړی کوډ وچو ستاسو په مثال په راوټر یا مثال ستاسو په انتن کې شته، هلته مثال ته به خپل کاغذ یا فاست په لیکلی وي چې مثال کوډ لیکلی وي، مثال دلته په انګلیسي لیکلی دي ټریډر کوډ دی، که څه دی ځانګړی کوډ دی، دا به داخل کړئ. بیا به لاندې تاسو په نیو اکاونټ نه کلیک وکړئ. کله مو چې په نیو اکاونټ نه کلیک وکړو لکه څه ډول چې د فیسبوک یا مثال د نورو شیانو اکاونټونه جوړوئ، نوم مثال تخلص د موبایل نمبر که نه وي یا هغه سکیپ کیږي هم موبایل نمبر مه ورکوئ، که موبایل نمبر یې غوښته هغه هم ورکولی شئ. اکاونټ به جوړ کړئ، کریټ اکاونټ به شي. کله چې اکاونټ جوړ شو کمپلیټ شو ستاسو ته به ټولې مرحلې وښیي، سیټینګ مثال د پیمنټ آرډر به هم تاسو ته وښیي، مثال څنګه په همدې کې موږ پیمنټ داخلولی شو. پیمنټ پیج به هم زه تاسو ته بیا وښیم د ویډیو په پای کې چې په همدې ډول ستاسو ته هغه د پیمنټ پیج راندرومي، په همدې طریقه تاسو بیا هغه پیمنټ مثال داخلولی شئ، په دې ځای ته پیمنټ ته داخلیدای شئ. خو ټول سیټینګ تاسو ته ښایي، سره کم ته امر ورکوئ، مثال څومره نیټ فال کوئ، هغه به څومره څه ډول آرډر امر تاسو انتخاب کړئ په سیټینګ کې د پیمنټ په برخه کې، هغومره نیټ تاسو ته بل کېږي، د $10 د $20. په افغانستان کې که تاسو دا استعمالوئ بعضې لږ محدودیت وي، که داسې د $10 پاکیج نه وي، مثال یا د $500 وي، خیر بیا غټه خبره نه ده، ځکه چې یو تاسو که په شریکه دا سیستم پل کوئ، مثال په ګډه دغه سټارلینک سیستم غواړئ چې په څو کسانو ملګرو یې فعال کړئ، بیا خو هېڅ اړتیا نشته چې لا بیا خو مثال تاسو مجبور یې چې د $100 د څو فعال کړئ، ځکه چې ډېر انټرنیټ وي، قوي انټرنیټ وي او ډېر وخت لپاره تاسو ټولو کار به وشي. ښه نو کله مو چې اکاونټ جوړ کړ ټول سیټینګونه ټوله مرحلې هر څه درته پل کېږي تاسو ته. د همدې مرحلې څخه زه مخکې عملي نشم تلای په سټیپ بای سټیپ، ځکه چې زه خپله فعلحالا همدې ډیوایس ته لاسرسی نه لرم چې زه دا تاسو ته فعال کړم. ما تاسو ته یوه ویډیو راخیستې وه، ویډیو مې تاسو ته ټوله عملي سټیپ بای سټیپ یو خپله په پښتو ژبه وښله، تاسو ته ما طریقه واضح کړه. نو بیا هم وایم د همدې څخه وروسته چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ، اپلیکیشن هم لري، تاسو ته زه اوس اپلیکیشن هم ښیم پلی سټور څخه، هغه هم را ډاونلوډ کولی شئ. ښه تاسو به راشئ خپل موبایل ته، پلی سټور ته، په پلی سټور کې به ولیکئ سټار لینک. کله مو چې دا ولیکه دلته به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه ډاونلوډ به کړئ، اوپن به کړئ، دلته به په سټارټ ناو بیا به مثال دلته سټنډر انتخاب کړئ، کنفرم به کړئ، کنفرم نه وروسته به بیا مثال په چیک دا نه کلیک وکړئ، بیا آی ایم ریډي په دې کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ مثال دلته ستاسو کوم اپلیکیشن چې دی دا به آماده شي. بیا به تاسو په سیټ اپ هیر لاندې تاسو وینئ په دې به کلیک وکړئ، د لاندې ښي طرف کې زه راځمه په همدې کلیک کړم. ښه دلته مو چې کله کلیک وکړه بیا تاسو دلته په انسټالیټ باندې کلیک وکړئ لاندې. کله مو چې دلته کلیک وکړه مثال بیا تاسو مای سیټلایټ په دې کلیک وکړئ، نو ستاسو اکاونټ چې دی مثال دلته بیا تاسو نه
ښه ملګرو په دې مرحله کې بیا ستاسو ته هغه وای فای کوډ درومي، هغه وای فای مثال نوم د کوم ستاسو انتن چې د راوټر چې د خپله وای فای لري، خپله پاسورډ هم لري، دا هلته په کاغذ کې لیکل شوي وي، هر څه تاسو ته واضح، هر انتن سره خپل کوډ وي، مثال د وای فای خپل نوم وي. نو دا نه پوهېږم چې دا خبره ما مخکې تکرار کړه که نه. زه به په دې نه هم لږ خبره وکړم. کله چې تاسو مثال داسې ټاپ کوئ، د پکات په یوه موبایل کې کېږي، مثال اکاونټ خالي په یوه موبایل کې جوړېږي چې څوک مثال اډمین وي، څوک غواړي چې همدې ته پیسې داخلي کړي، نور ټول فقط د عادي وای فای د لرې کنیکټ کېدای شي. یعنې که تاسو نوره ملګري کنیکټ کوئ، فقط د وای فای نوم، د وای فای کوډ، وای فای نوم خو خپله رانیسي چې څنګه تاسو په وای فای نه په موبایل کې کلیک وکړئ، فقط کوډ ته اړتیا لري. هغه بیا کومه ستونزه مشکل نشته، خو فقط په اول ور تاسو چې کوم کاس مثال برابروئ، هغه اکاونټ او مثال همدا سیټینګ غواړي. نو دلته به تاسو خپل په عادي ډول هغه د کوم راوټر کې چې تاسو ته کوم وای فای کې وي یا به تاسو ته معلوم وي، خپل کاغذ وي، به تاسو دلته هغه نوم ورکړئ، یعنې وروسته بیا مثال هغه پاسورډ داخل کړئ، بیا به سبمیټ کړئ. سبمیټ باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته تاسو ته بیا همدا ډول مرحله درومي، دلته به بیا کنیکټ ووایئ، تاسو به مستقیم ډول کنیکټ شئ. دلته کې بیا تاسو نه وای فای وغوښته، وای فای پاسورډ بیا به تاسو داخل کړئ. تاسو ته به آنلاین ولیکي. که خامخا ستاسو انتن هم د سرچینګ په حالت کې وه، یوه خبره بله هم کم، که تاسو مثال د اپلیکیشن هم زر ډاونلوډ که، د انتن مثال 15 دقیقې وتلي نه وي چې ما تاسو ته وایي چې 15 دقیقې 10 دقیقې وخت نیسي، هغه خپله سیګنل پیدا کوي. نو تاسو به دلته به تاسو ته چې کله مو اکاونټ داخل که، هلته مو هغه د راوټر ځانګړی کوډ هم داخل کړئ، راوټر سره ستاسو موبایل وصل شه، نو ستاسو ته به دلته مثال سرچینګ لیکلی وي، یا که کله مثال سیګنل نږدې حالتو کې وي کنیکټینګ وي، خو که کله مثال مطابق و کنیکټ شوی و آنلاین به لیکلی وي. چې کله تاسو ته همدا ډول ولیکي، نو په همدې معنه چې ستاسو موبایل په بشپړ ډول کنیکټ دی له انټرنیټ سره، او ستاسو انتن هم برابر دی، ستاسو اکاونټ هم برابر دی، هر څه سیټ شوي دي. نو اوس نوره کوم کار یې په دې کې نه دی پاتې، فقط یوه خبره خو هغه پاتې شوه چې ما تاسو ته ونه ښوده چې مثال څنګه خپل ارډر ورکولی شو، چې مثال څومره جی بي نیټ غواړو. ډېره یوه عادي سیمپل ده، لکه څنګه چې تاسو په موبایل سیستمونو سره بلد وئ، یا باینانس سیستمونو سره، یا پیپال سیستمونو سره، یا نور داسې اکاونټونو سره، هغه فقط ولته یوه آپشن وي، لکه مثال عادي ډول لیکلی وي چې 10 جی بي مثال په دومره قیمت، 20 جی بي په دومره قیمت، 100 جی بي په دومره قیمت، فقط هغه به کلیک کوئ، هلته به بیا مثال ستاسو ته د پیمنټ برخه راوړي. پیمنټ سکرین شاټ هم زه تاسو سره شریکوم، هلته بیا یو میتود انتخاب کړئ، په هغه میتود کې به فقط تاسو چې کوم څه ته اړتیا لرئ، مثال ایپل آی ډي، تاسو آیفون موبایل لرئ، باینانس لرئ، باینانس خو نه فکر کوم لکه چې نه کار کیدای شي فاینده که باینانس هم اضافه شي، او مثال پیپال اکاونټ لرئ، ډیبټ کارت لرئ، هغه به تاسو انتخاب کړئ، موجوده د خپل کارت د خپل اکاونټ معلومات به ورکړئ، ستاسو نه به پیسې کاټ شي، ستاسو انټرنیټ به فعال شي. بیا چې کله مثال میاشت پوره کېږي یا انټرنیټ ختم کېږي، فقط به دلته آفلاین لیکي به تاسو ته به میسیج هم درکوي چې ستاسو پکیج ان اویلیبل یا مثال فینش. نو په همدې ترتیب به تاسو مخکې درومئ. ښه، نو تاسو ته د پیمنټ په وخت کې ملګرو همدا ډول یو صفحه راتلی شي، دلته تاسو بیا هغه میتود انتخابولی شئ، لاندې د سکرین شاټ لږ خړ غوندې ښکاري، دلته بیا هغه ټول میتودونه شته، دلته بیا تاسو ټول ترتیبات ورته ښودلی شئ، دلته مینیج اپشن شته هر څه. خو زه بدبختانه چې نوره مخکې په عملي ډول یې دې مرحلې ته نشم داخلیدی، ځکه زما سره اکاونټ فعال نه دی، نه مثال سټارلینک انټرنیټ ته اوس مثال زه لاسرسی لرم، خو فقط دومره مې کړي وو، دومره خوري مې تاسو ته کړې وه چې طریقه تاسو ته ټوله څه نه څه ډېره رانږدې کړم، انشاءالله تاسو به له همدې څخه بیا ډېر په اسانۍ سره پوه شئ، کومه ستونزه به ځین چې نه وي. نو همدغه طریقه وه د سټارلینک انټرنیټ د فعال کولو، همدا مثال معلومات وو چې ستاسو سره مې شریک کړل چې څنګه فعال کیږي، څومره مصرف پرې راځي، په کومو ځایونو کې کار کوي. یوه خبره بله هم کوم د انتن په اړه، انتن باید په داسې ځای کې عیار شي چې مخته یې ونې یا کوم داسې مخه یې ډاب نه وي، یا دیوالونه یې چې داسې ازاده فضا کې، لکه دلته تاسو وینئ داسې یوه ازاده فضا کې وي چې مخه یې خلاصه وي. اسانه طریقه ده. که بیا هم څوک پوښتنه لري، تاسو د همدې ویډیو نه کمنټ هم کړی شئ، انشاءالله زموږ سره خپله پوښتنه هم شریکولی شئ.
نو په پای کې زه له تاسو ټولو قدرمن لیدونکو څخه هیله کوم چې ویډیو له نورو هیوادوالو او ملګرو سره هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې خدماتو څخه برخمن شي، همدا معلومات تر دوی ورسیږي. که په آینده کې مثال شه همدا سیستم پلی کولو بیا کومه ستونزه او مشکل نه وي، مخکې له مخکې ورته متوجه وي هر څه ته. فعلحالا ښه وخت غواړم، په خدای مې سپارلی یاست.